سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو، تاسو زموږ سره د پښتو په جملو کې داسې مرسته کولی شئ. تاسو دا لینک چې په سکرین ښکاري او په ویډیو ډسکرپشن کې هم دی، دې ته لاړ شئ او لاګین شئ. تاسو چې کله لاګین شئ نو ستاسو پروفایل یعنی پیژنیال به داسې ښکاري لکه څنګه چې زما دی. خو موږ به دغه لینک ته نه ځو، موږ به ځو مرسته وکړئ او په هغې کې به بیا دا دویمه برخه یي د جملو ټولنه. په دې کې بیا ځان له دوه برخې دي، ولیکئ او بیا کتنه. نو که موږ یو جمله اضافه کول غواړو نو موږ به ولیکئ باندې کلیک کوو، دا به موږ دې سکرین ته بوځي، هلته چې موږ په دې ځای کې ډېرې جملې لیکلی شو یا یوه جمله هم لیکلی شو. د مثال په توګه زه یوه جمله راوړمه د دې ډیټا سیټ نه چې ما د ویکیپیډیا نه راغستی دی. هغه جمله به زه دلته کاپي پیسټ کړمه. بیا دا ماته وایي چې د دې ډومین څه دی، یعنی د دې جملې تعلق یا د خبرو اترو قسم څه دی. نو په هغې کې به ورته زه وګورم چې دا غورغوش په ټولنیز ډول کوم، نو دا ماته د هسټرۍ لا یا د دې سره متعلق ښکاري چې د علاقې او د دغه مطابق خبرې دي په دې کې. نو زه به دا ډومین سلیکټ کړم. دغه شان که تاسو نه پوهېږئ نو تاسو سره دوه نورې ډومینې هم په دې اړه خوښولی شئ، لکه نیچر اینډ انوایرمنټ یا میډیا اینډ انټرټینمنټ. نو په دې کې لکه اپرا او ټنګ ټګورم دی، نو ما میډیا اینډ انټرټینمنټ ورسره هم واچو. دغه شان د دې بیا د سورس، نو سورس یا سرچینه چې ده هغه ما لینک د دې ځای نه کاپي کو او هغه دا ښه چې دا جمله موږ د کم ځای نه راوړله. که دا جمله موږ په خپله لیکلي نو موږ ورته سیلف یا ځان ولیکو. سایټیشن همدغه مطلب دی چې د دې جملې سرچینه کم ځای ده. د دې نه پس دلته به یو چیک باکس وي، هغه وایي چې زه دا تصدیق کوم چې دا جمله په پبلیک ډومین یعنی عامه ډومین کې ده او په دې باندې څه کاپي رایټ نشته، یعنی موږ ته د دې د لیکلو شیر کولو اجازه شته. که موږ ته چېرته اجازت نه وي نو هغه جمله مه راوړئ، لکه مشال ریډیو نه، بی بي سي یا داسې کمپنیان چې د هغې نه موږ اجازه نه یې اخیستې، نو موږ د هغو جملې په دې کې نشو شاملولی. چې کله دا هر څه پوره شي نو زه به وسپارئ بټن کلیک کړم. نو دا خو شوه یو طریقه د جملو اضافه کولو. بیا هرې جملې چې موږ اضافه کړو نو هغه نیغ په نیغه د غږېدو دپاره نه ځي، هغه ځي د بیا کتنې یا ریویو دپاره. هغه جملې چې دلته راشي نو دا به کم از کم زموږ دوه ملګري تصدیق کوي، نو دا به بیا اعلی د ریکارډینګ هغه حصې ته راځي. او د دې بیا کتنې غرض هم دا دی چې دا جمله موږ په یو څو سټینډرډز باندې وګورو چې دا پوره کیږي که نه. لکه څنګه چې دلته لیکلی شوي دي چې په دې کې 15 نه کم لفظونه وي، ګرامر یعنی املایي ټکي ټکي، په دې کې څه نمبرې یعنی ډیجټس نه وي، نه پکې د بارانو ژبو څه ټکي لکه اے بي سي یا الفا ګیما. دغه شان د دې جملې نه څه مطلب یا څه فکره جوړیږي. چې دا پوره موږ ته ښکاري نو موږ به هغه جمله پکې هو بټن باندې کلیک کوو. که هغه موږ په دې معیارونو نه پوره کیږي نو موږ به نه بټن ووهو. او که موږ په دې دواړو خبرو باندې باور نه لرو نو موږ به پرېږدو دا، بل څوک به بیا دا وګوري. نو زه اوس دا جمله ګورم. دې محکمې یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې لیدو کمیټې، نو دا ماته ټیک ښکاري، نو زه به هو بټن ووهم. دا به په خپله ماته بله جمله راولي. د حرمین په نامه رسمي ایکس پاڼه لیکل شوي چې. نو دغه شان زه ډېرې جملې کتی شم او چې کله زه دا پوره کړم نو دا به زموږ یو بل ملګری هم وګوري، نو چې دوه تصدیقونه وشي نو دا به د غږېدو دپاره هغه ډیټا سیټ ته واوړي. ستاسو د وخت او مرستې ډېره مننه.